یو کس تپوس کړی ده چې یو زنانه د هغه کپړې جوړوي خو د لستوڼي ګډ وډ جوړوي، داسې لباس جوړوي چې لستوڼي لکه د شریعت مخالفت کوي. بعضې زنانه داسې لستوڼي کټ کی، دا خو عورت ته که نه د زنانو دپاره، او لستوڼي خراب جوړوي ولا. نو کو کومه زنانه دا کار کوي نو یقینا چې دا مجرمه ده، ولې د شریعت مخالفت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. چا چې په اسلام کې ښه طریقه رایج کا نو په هغې باندې کو بیا څوک عمل کوي نو چا چې دا طریقه جوړه کړې وي هغه ته به د هغې ثوابونه رسي. ومن سن سنتا سیئتا، او چا کو په اسلام کې بده طریقه جوړه کا، یعنی یو غلط کار یو خطا کار جوړ کو، پرس که بد لباس جوړ کو او دا بیا چا استعمالول و هغه د شریعت خلاف استعمالیدو، نو دا چې چا جوړ کړی ده او چا دا طریقه جوړه کړې ده یقینا تر څو پورې چې دغه لباس موجود وي او استعمالیږي نو هغې ښځې ته به پکې یا هغې سړي ته به هغې عذاب وررسي. نو لہذا داسې لباس استعمالول چې هغه د شریعت مخالف وي داسې جوړول نه دي پکار. الحمدلله.